په سورت عصر کې دا ویلو چې د انسان د کامیابۍ دپاره 4 شرایط دي چې یو انسان غواړي چې زه کامیاب شم نو دا 4 شرایط دا باید په ځان کې عملي کړي چې ایمان دی، عمل صالح دی، او تواصي بالحق دی چې د حق وصیت خلکو ته کول، یعنی امر بالمعروف و نهی عن المنکر، او تواصي بالصبر، بیا په دین باندې کلک پاتې کېدل. بیا په همدې درس باندې همدا 4 شیانو باندې آیت البر کې درس وشو، بیا همدې 4 شیانو باندې د سورت لقمان په 3 رکوع کې درس وشو، په همدې باندې بیا په سورت فصلت کې حامیم سجده کې هم درس وشو. نو بیا یو خبره باندې بحث کېده. اول په هغې کې ایمان باندې موږ سورت البقره کې درس واغسته، یو درس د ایمان په باره کې، سورت فاتحه کې 100 درسونه د سورت فاتحه دا ټول د ایمان په باره کې چې دا ډېر بنیادي او اساسي شی دی. ایمان ډېر قوي وسله ده د انسان. اوس په دې آیاتونو کې چې د سورت آل عمران آخري آیاتونه دي، په دې کې هم د ایمان په باره کې یو 4-5 آیاتونو کې چې د ایمان اساس او بنیاد څه شی دی، د دې په باره کې به انشاءالله خبره کوو. خو د هغې نه مخکې د دې آیاتونو په باره کې 2 حدیثونه، یو حدیث د نبی علیه السلام د دې آیات د شان نزول په باره کې دی، او بل حدیث د نبی علیه السلام د معمول په باره کې دی. اول حدیث چې د دې آیاتونو په باره کې چې د دې آیاتونو د شان نزول په باره کې نازل شوی دی. عطا ابن ابي رباح رحمه الله فرمایي، دا تابعی دی. تابعی هغه چاته وایي چې صحابي لیدلی وي، نبی علیه السلام یې نه وي لیدلی. عطا ابن ابي رباح رحمه الله فرمایي، انطلقت انا وابن عمر وعبید بن عمیر الى عائشه رضی الله تعالی عنها. روان شم زه او عبد الله ابن عمر چې د عمر رضی الله تعالی عنه زوی او دارنګې عبید ابن عمر یو بل کسو، موږ 3 واړه روان شو عایشه رضی الله تعالی عنها ته. دا هغه وخت و چې عایشه رضی الله تعالی عنها ژوندۍ وه، خو نبی علیه السلام په هغه وخت کې وفات شوی و. موږ د عایشې رضی الله تعالی عنها ملاقات ته ورغلو. فدخلنا علیها، موږ ور داخل شو د عایشې رضی الله تعالی عنها حجرې کوم کور کې چې دا وه. وبیننا وبینها حجاب، او زموږ د عایشې رضی الله تعالی عنها په منځ کې پرده وه. د نبی علیه السلام بیبیانې زموږ او ستاسو میندې دي، خو بیا هم حکم دا و چې د نبی علیه السلام بیبیانې به د امت نه څه کوي، ستر او پرده به کوي. وایي زموږ او د عایشې په مابین کې رضی الله تعالی عنها پرده وه. نو څه وموکړه؟ نو فقالت، نو وفرمایل د عایشې رضی الله تعالی عنها، یا عبیده ما یمنعک من زیارتنا، څه وجه ده چې ته زموږ ملاقات ته نه راځې؟ عایشه رضی الله تعالی عنها د پردې تر شا خبره وکړه. قال، د عبید بن عمر وی عایشه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل چې قول الشاعر، د شاعر یو وینا یې ورته وویله چې زر غبا تزدد حبا. و یو شاعر دا ویلی دی چې کله کله ملاقات کوه نو مینه به زیاتېږي، خو چې هر ورځ راځي بیا مینه نه وي. د دې وجې نه زه چې دی ډېر ستا ملاقات ته نه راځم مورې. فقال ابن عمر دوی د دې عبید او د عایشې رضی الله تعالی عنها په مابین کې لا دا خبرې چلېدلې چې دې وخت کې عبدالله ابن عمر خبره وکړه. فقال ابن عمر ذرینا، عایشه رضی الله تعالی عنها ته وفرمیل چې مورې دا خبرې پرېږده. اخبرینا باعجب شیء رأیته من رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ ته خبر راکړه هغه عجیبه شی، هغه عجیبه حالات چې تا د نبي علیه السلام نه لیدلی و، موږ ته د هغې خبر راکړه. دا خبرې اوس پرېږدې چې کله راځه یا مه راځه. دا فبکت، چې کله ابن عمر رضی الله تعالی عنه عایشه رضی الله تعالی عنها ته وایي دا خبره وکړه، عایشه رضی الله تعالی عنها په ژړا شو. وقالت، او عایشه رضی الله تعالی عنها وفرمیل کل امره کان عجبا، زه به تا ته د نبي علیه السلام کوم عجیبه خبره وکړم. د نبي علیه السلام ټول کارونه عجیبه وو. آتانی فی لیلتی، نبي علیه السلام یو ورځ یو شپه په شپو کې چې زما کره نوبت راغلی و ما ته، حتی مس جلده جلدي، دومره ما ته نږدې شو چې د هغې پوستکی زما د پوستکي سره ولګېده، دومره کنایه د ډېر نږدېوالي نه. ثم قال، بیا نبی علیه السلام ما ته وفرمیل ذریني، پرېږده عایشه ما لره،
اتعبد لربي عز وجل چې زه د خپل رب عبادت وکړم. قالت عائشه فرمایل دی خلکو ته اوس دا واقعه بیانوي. فقلت ما ورته ویل چې والله اني لاحب قربك. نبی علیه السلام قسم په الله چې زه ستا نږدېوالی تا سره مجلس دا زه خوښومه، خو واني احب ان تعبد لربك، خو دا هم خوښومه چې ته د خپل رب بندګي وکړي. یعنې دا نه دی چې زه ستا مجلس خوښومه، تا سره ناسته ولاړه خوښومه، خو تا د الله د بندګۍ نه وباسم، نه، دا هم خوښومه چې ته د الله بندګي کوې، د الله بندګي کوه. فقام وی چې ما کله دا خبره ورته وکړه، نبی علیه السلام پورته شو. فقام الى القربة، نبی علیه السلام پورته شو مشکیزې ته. پخوا مشکیزه یو قسم د چاټۍ په شان ته شیانو ځوړندېده، په هغې کې به اوبه وی. فتوضأ، نبی علیه السلام اودس وکړه. ولم یکثر صب الماء، ډېر اوبه یې وانه ړولې. دا یو جمله معترضه غوندې عایشه رضی الله تعالی عنها ګوره په دې حدیث کې ذکر کړ چې نبی علیه السلام چې دی اوبو په اوداسه کې ډېر کم مصرفولو. د دې وجه نه عزتمندو دا یو بیل بحث دی، د بسته یو بیان دی چې دا چې خلک چې دا دې زمانه کې څومره اسرافونه شروع شوي دي، خاص کر د سولر سیسټم سره چې څومره د اوبو اسراف روان دی، ورځ په ورځ باندې اوبو ښکته ځي، دا ټول د بې اسراف. نبی علیه السلام فرمایي چې 3 وارې دا یو لاس مینځله کېږي یا مخ 3 وارې مینځله کېږي. نبی علیه السلام فرمایي چې چا 4 وارې ووینځه فقد اساء وتعدى وظلم. 3 قسمه شیان نبی علیه السلام، دا یو لب به څومره اسراف وي. نبی علیه السلام فرمایي چې د سړي بد وکړه، ظلم یې وکړه او د حد نه تجاوز وکړه. څومره د اوبو اسراف دا کورونو کې خلک چالان، نو یو کاسه وینځي پیپې چالان کړی، هغه اوبه چالان. نو د دې په باره کې الله رب العزت موږ نه پوښتنه کوي. خو ګوره عایشه رضی الله عنها د نبي علیه السلام هغه واقعه بیانوي، خو دې کې منځ کې ګوره دا وویل چې د نبي علیه السلام اودس صفت دا نه و چې هغه اوبه خوشي کړي بس اودس نه. ولم یکثر صب الماء، نبي علیه السلام ډېر اوبه وانډولو په خپل ځان باندې. ثم قام یصلي، بیا نبي علیه السلام ودرېدلو او مونځ یې وکړ. فبکا، دومره نبي علیه السلام وژړلو حتی بل لحیته، تر دې چې د نبی علیه السلام دا ګیره مبارکه دا لونده شوه ډېر د ژړاو د اوښکو د وجه. ثم سجد، نبی علیه السلام بیا په سجده شو. فبکا حتی بل الارض، نبی علیه السلام په ژړا شو تر دې چې په کوم ځای کې چې نبی علیه السلام مبارک سجده لګولو دا ځمکه وایي لونده شوه، دومره نبی علیه السلام وژړل. ثم استجع على جنبه، نبی علیه السلام چې کله مونځ خلاص کړ بیا یې داسې په یو اړخ باندې تکیه یې ولګوله. فبکا، نو په دې تکیه کې هم نبی علیه السلام په ژړا و. نو حتی اذا اتا بلال، شپې نه سبا شو، بلال رضی الله عنه اذان وکړو، نبی علیه السلام خواته راغی. یؤذنه بصلاة الصبح، نبی علیه السلام ته خبرداری ورکوه چې مانځه ټیم نور پوره دی. قالت عایشه فرمایي رضی الله عنها فقال یا رسول الله، بلال رضی الله عنه چې راغی نبی علیه السلام یې ولیده چې دا په ژړا دی او په اړخ باندې پروت دی. نو هغه تعجب وکړو، هی د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما یبکیکا، څنګه ته ژاړې؟ وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تاخر، ستا خو ګناه نشته، که بالفرض تقدیر ګناه دې ویم، ګناهونه خو تعالی الله بخلي دي، نو دې ژړا ته څه ضرورت دی چې ته دومره ژاړې؟ وی فقال، نبی علیه السلام وفرمیل ویحک یا بلالو، بلاله خوار شي. دا یو داسې الفاظ چې چا د ملامته کولو دپاره عرب استعمالوي. ویحک وما يمنعني ان ابكي، نو څه شی دی چې ما منع کوي د ژړا نه، یعنې ولې به زه ونه ژاړم، دا معنا. وقد انزل الله علی في هذه الليله، نن شپه الله پاک آیاتونه نازل کړي دي د هغې په وجه باندې زه ژاړم. هغه آیاتونه کوم دي؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل، د سورة آل عمران دغه آخري آیاتونه دا یې ولوستل چې الله پاک نن شپه دا آیاتونه رالیږلي دي. نو دغه آیاتونو په باره کې بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې ثم قال ویل لمن قرأها ولم يتفکر فيها، هلاکت د هغه انسان لره چې دا آیاتونه لولي خو تفکر او سوچ پکې نه کوي. دا آیاتونه هم داسې لولي، ډېر ناشنا عزتمند او عجیب آیاتونه دي انشاءالله چې د همدې حدیث دپاره چې نبي علیه السلام فرمایي چې هغه سړي لره هلاکت دي چې دا آیاتونه لولي او پکې فکر نه کوي. نو د همدې د آیاتونو د تدبر دپاره به انشاءالله آینده درسو کې موږ وایو چې دې آیاتونو کې الله څه فرمایلي دي، د انسان د ایمان د زیاتېدو کوم اسباب دي چې انسان کې ایمان پیدا کېږي، ایمان قوي کېږي، هغه بنیادي اصول د ایمان دې باره کې به انشاءالله آینده جمعو کې انشاءالله خبره کوو. بل حدیث د نبی علیه السلام د معمول په باره کې
د احادیثو کتابونو راوړی هغه دا دی چې نبی علیه السلام به معمول دا و. حدیث پاک کې راځي ډېر روایتونه دي، بخاري کې شته، مسلم کې شته، چې نبی علیه السلام به کله تهجدو ته پاڅېدلو، نبی علیه السلام به تهجد خامخا کولو، لکه څنګه چې موږ او تاسو فرض لمونځ کوو، نبی علیه السلام همدغسې تهجد کولو. نبی علیه السلام باندې تهجد واجب و. نبی علیه السلام به چې وایي تهجد ته پورته کېده، نو نبی علیه السلام به د مخ نه د خوب اثرات په د مخلو باندې داسې هغه کولو، لرې کولو. یمسح عن وجهه داسې راځي په حدیث کې چې نبی علیه السلام به مسح کولو د خپل مخ نه مبارک نه د خوب، یعنی خوب یې لرې کولو. نو بیا به نبی علیه السلام داسې اسمان طرف ته متوجه شو. دغه آیاتونه ان فی خلق السماوات والارض نه نیولی تر اخره پورې 10 آیاتونه دي. دغه 10 آیاتونه به نبی علیه السلام ولوستلو. د هغې نه وروسته به نبي علیه السلام پاڅېدو، بیا به یې اودس وکړو، بیا به مانځه ته ودرېدو. یعنې د اودس نه هم مخکې چې کله سړی د خوب نه جګ شي تهجدو ته چې څوک پورته کېږي، دا 10 آیاتونه د سورت آل عمران آخرني، دا آیاتونه د نبي علیه السلام معمول و چې دا به یې لوستلو او اسمان طرف ته به یې کتلو او دا آیاتونه به نبي علیه السلام مبارک بیا لوستلو. نو د دې وجې نه نو ځوانانو ته خاص کر چې څوک یادولی شي، هغه له پکار دی چې د آیاتونه په یاد کړي. څوک چې خاص کر تهجدو شوقي وي نو هغه باید د آیاتونه په یاد کړي چې شپې پاسېږي تهجد ته، او دا د نبی علیه السلام معمولو. نبی علیه السلام خو به یو د ویده کېدو په ټایم کې مسواک استعمالولو، چې پورته کېده بیا به مسواک استعمالو. خو یو معمول د نبی علیه السلام نه دا هم دی چې دا آخري آیاتونه به نبی علیه السلام لوستلو.